السلام علیکم. نن موږ خبره کوو په اومیګا 3 باندې. د زیاتره ملګرو موږ ته کمنټس هم کړو، میسیجونه هم کړو چې تاسو په دې باندې ویډیو جوړه کړئ. نو دا ډیفرنٹ ټایپ اف برانډز د دې راځي. اومیګا 8 په نوم باندې راځي، په سعودي عرب کې اومی پیور په نوم باندې راځي، او نور هم دنیا شي برانډز راځي. صحیح ده، په پاکستان کې هم په ډیفرنٹ برانډز کې اویلیبل دي. نن موږ په دې فائدو باندې خبره کوو چې دا څنګه خوړل پکار دي. د ټول نه لومړنۍ خبره دا چې دا اسنشل فیټي اسید دی ته موږ وایو. دا زموږ باډي چې دی نو هغه نه جوړوي. چې چا کموالی راشي نو هغه موږ بیا په کیپسول فارم کې اخیستی شو. صحیح ده، دې فایدې ډېرې زیاتې. د ټول نه لومړنۍ فایده دې دا ده چې دا په هارت هیلث کې کار کوي، د زړه په صحت کې کار کوي. مطلب دا دی چې بیډ لیول کولیسټرول چې موږ څه ته وایو هغه کموي، او ګوډ لیول کولیسټرول چې دی نو هغه سیوا کوي. صحیح ده، نو د وینې غوړوالی چې موږ څه ته وایو نو هغه کموي. کولیسټرول چې دی نو هغه هم کمیږي دې سره. دې نه علاوه چې دی دا په سترګو کې هم ډېر ښه کار کوي، په برین هیلث کې هم ډېر ښه کار کوي. میموري چې کومه ده هغه تیزوي د انسان. صحیح ده، کم ماشومان چې فرض کا سکول ته ځي صحیح شو او په سبق کې کمزوري نو هغوی هم خوړل پکار دي. په صرف پام کې هم اویلیبل دي، او نور هم دنیا شی فایدې دي. دا په سترګو کې هم ډېر زیات ښه کار کوي، په سکین کې هم ډېر ښه کار کوي. ډرمټایټس چې موږ وایو صحیح شو، اکزیما، سوریاسیس کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. نو دې فایدې ډېرې زیاتې دي. ریمټایډ ارترایټس کې کار کوي، کوم چې مطلب دا دی د جوړونو بیماریانې. صحیح ده، نو هغې کې هم ډېر ښه کار کوي، هغه هم کموي. دې نه علاوه چې دی نو فیټي لیور چې کوم د وجود ګرمایش چې موږ څه ته وایو صحیح شو، په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. د دې خوراک داسې ده چې روزانه یو ګولۍ ده، مطلب د سهار ناشتې نه پس یا ماسپښین روټۍ نه پس. کوم چې دا فیټ سالوبل وایټامین دی نو ښه خبر دا ده چې په کوم خوراک کې موږ فیټ ډېر زیات استعمالوو، لکه غوړي شو یا بټر شو، کوچ چې ورته موږ په پښتو کې وایو. صحیح ده، یا نور چې ماسته شو یا شوملې شو، نو په هغې میل نه پس استعمالوي، د هغې روټۍ نه پس استعمالوي، نو ډېر زیات ښه ابزارپشن به کېږي او ډېر ښه کار به ورکوي. او د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ، یا په انسټاګرام باندې هم تاسو میسج کولی شئ. مننه، السلام علیکم.